بل ښه مسلمان نه دی کافر او بل داسې کافر دی. تاسې چې اوس دې جرګې ته راغلي یاست یو ته دا چې در باندې هلته خبر چې وایي صاحب دا ټول کافران سوي دي، نعوذ بالله. ټول کلمې ورته لولو په مسلمان هیواد کې زیږېدلي یو چې دومره واړه زیږېدلي یو صاحب زموږ په غوږونو کې ملایانو اذانونه سوي دي، بیا لمونځ کوو صاحب، قرآن عظیم الشان مو لوستی دی، په تفسیر یې پوهېږو، 5 بنای مسلماني دلته جاري ده. زه ورته وایم چې دا ټول شیان چې شرع ظاهر ته ګوري دا اقرار باللسان دا خو موجود دی، دا تصدیق بالقلب خو ستا کار نه دی. او بیا ته حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم به په خپله په جهاد کې شرکت کولو، په جنگ احد کې د ده غاښ شهید سو، نو کافران به مسلمانان کول. موږ ورته یایو چې موږ مسلمانان یو، دوی چې نه تاسې کافران یاستئ، په زوره مسلمانانو نه کافران جوړوي. نو دا جهاد دی تروله. ښه مؤمن هغه څوک دی چې بیا په قرآن عظیم الشان کې وایي فاتقوا الله، چې د خدای څخه ویریږئ، واصلحوا ذات بینکم، او ټول ذات البیني مسایل په خپلو منځو کې د مصلحت او د سولې له لارې څخه حل فصل کوي. واطیعوا الله ورسوله ان کنتم مؤمنین، اطاعت وکړئ د خدای او د رسول که واقعا مؤمنین یاست.